السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ایاز حسرت د ښکلا ټي وي لخوا. مینوالو، موږ سره چې کوم نن ښاغلی شخصیت دی، هغه د ستایلو محتاج نه دی. هغه په لا صنفونو باندې کار کړی دی، بلکې زه به دا ووایم چې په اردو باندې خو هغه ته ډېر غټ مهارت حاصل دی. قدرمندو، زه ستاسو ترمنځ خیال نه جوړېږم، هغه ښاغلی شخصیت به زه تاسو ته وړاندې کوم. د هغه نه بس وورو څو خبرې به هم د هغه د ژوند په هکله کوو. په دې شعر ورله بلنه ورکوم چې پېښوري ښایست ته څه کانې دې وکړې، پېښوري ښایست ته څه کانې دې وکړې، او تماشه باندې لاور دې ستا د سترګو، او زړه مې واخله نور په هېڅ نه پوره کېږي، زړه مې واخله نور په هېڅ نه پوره کېږي. په ما دغه کله سپور دې ستا د سترګو. قدرمندو، راځئ چې دغه ښاغلي شخصیت سره د ژوند په اړه باندې او د هغه نه بس غورو، راځئ چې هغه سره یو څو خبرې وکړو. السلام علیکم خان، څنګه یې؟ طبیعت مو څنګه دی؟ تاسو څنګه یې؟ حالات ښه دي؟ الحمدلله، الله فضل دی. تاسو ښه یې؟ بس تاسو دعاګانې دي. مینوال تاسو وینئ د ښکلا ټي وي په شیشه باندې. دا راته ووایه خان چې شاعرۍ ته څنګه راغلی؟ مطلب دا دی، دا خو زه ووایم چې د غربت ژوند دی. یو انسان وایي چې یاره خپلو بچو له مې له 100 روپۍ وګټلې، کور ته مې څه وروړلې. بیا په دې تنګسیا حالت کې تاسو څنګه دې طرف ته مخه شوه، دې خوا رجحان جوړ شو؟ شاعرۍ ته راتلل یا شاعري څنګه شروع کول، د دې خبرو سره زه بیخي اتفاق نه لرم. بلکل دا یو قدرتي صلاحیت دی صحیح چې الله تعالی تقریبا په هر انسان کې اچولی دی. بېشک. خو د دې لپاره بیا هر انسان په خپل خپل انداز کې د هغې اظهار کوي. بلکل. نو شاعري داسې یو عمل دی چې دا د انسان هغه دننه چې څه کیفیت دي، څه جذبات دي، نو هغه ظاهروي. هغه ښیي د انسان چې د دې دننه څومره دی، د ده څه کیفیت دي، دې څه سوچونه کوي، د ده ژوند څنګه دی، په څه طریقه دی. نو دا کیفیت، دا جذبات، دا څنګه را څرګند شو؟ د کله نه را څرګند شو؟ دا زما چې تاسو زما د شاعرۍ خبره کوئ، نو زما د غني خان صاحب الله دې وبخښي، د هغې د شاعرۍ سره زما ډېر زیات شوق و. او هغه شوق داسې و چې د سردار علي ټکر صاحب د اورېدلو په وجه و. صحیح. بیا د هغې نه بیا داسې وشو چې ما د هغې کلیات واخیستله، نو هغه مې کتل، د شاعرۍ خو مې داسې تصور هم نه و چې زه به درته شعر ولیکم، داسې خبره پکې اډوله، خو جنون ته ور نږدې کېدی. جی بلکل. نو بس بیا یو موقع داسې راغله چې بس شعر مې ولیکو، او اډودا مې توقع نه وه چې زه به چېرته شعر ولیکم. بلکل. او الحمدلله اوس داسې لکه دا داسې د کومې ټولنې اثر و چې په هغې ناستې پاسته کې چې کوم دی، نو تاسو ماشاءالله نن سبا ډېر ښه شعر لیکئ. لومړي ځل خو زمونږ چې کوم دغه و، نو د ادبي دوستانو مرکه مردان اجلاس ته په لومړي ځل باندې لاړو، تقریبا کال 2002 هغه وخت. نو دا زما لومړنی دغه و، د مرکه مردان چې کوم دی که نه، ادبي دوستانو مرکه مردان، نو د هغه ځای نه مونږ ناسته پاسته ادبي ناسته پاسته مې شروع کړې ده، او شکر الحمدلله چې د هغې نه پس. نو ادبي لارښود څوک دی ستاسو؟ نو زه خو وایم چې ادبي لارښود خو زما هم دغه کتاب و د غني خان ده چې د هغې نه مې ابتدا کړې ده، او بس د هغې نه خدای پاک داسې یو موقع هم راکړه چې ما خپله هم شعر ولیکو. خان، دا راته ووایه چې تاسو ماشاءالله په پښتو ادب کې بلکې 2 پانګې هم ورکړلې دي مینوالو له، یو د فکرونو په نوم، یو لکه هوا په ځمکه ګرځم، او حقیقت کې چې هغه مینوالو ډېر خوښ کړل، او تاسو ته چې کوم ډېره حوصله افزایي هم درکړله. خو دې سره سره تاسو اردو صنف ته هم چې کوم دی، نو په هغې کې هم دغه میدان باندې لګیا یو، بلکې خو کار هم وکړو. نو دې اردو ته څنګه راغلې، د اردو ژبه؟ اردو هم داسې یو زمونږ یو تنظیم دی چې رفقای اردو مرام رفقای اردو تنظیم دی. صحیح. نو هغې سره هم ناسته پاسته کوو، ډېر ښه شاعران دي پکې، ډېر سینیر ملګري دي پکې، لکه ګوهر رحمان ګوهر صاحب دی، دغسې ولادزاده صاحب دی، عزیز عادل صاحب دی. دا د مردان داسې پښتانه اردو شاعران دي
چې د دې لیکونه الحمدلله ډېر ښه دي. نو ناسته پاسته ورسره کوو، نو کله کله داسې هم وشي چې بس مونږ هم پکې دلته لکه د اردو مردان کې ماشاءالله پلیټ فارم موجود دی. او جی بالکل. نو بس دغه وجې دغه تنظیم د وجې اردو ته هم کله کله بس تاسې ورته پام راشي. پښتو کتابونه خو تاسو مینهوالو ته زده کړئ. لازمي خبره ده اردو چې کوم ده نه ده زموږ قومي ژبه ده او داسې به ووایم چې دا په هر ځای کې اسټبلش ته نه اردو کې به تاسو څه کتاب د مینهوالو ته ورکوئ که نه؟ نو ما دومره د اردو لیک مې دومره نه دی کړی چې هغه کتابي شکل ورله ورکړو. ښه او جی خو کوشش دی چې کله کله موقع ملو شي بس ته ولیکو شعرونه یا پوره غزل نه او د کتاب دپاره ډېر څه پکار وي. بالکل. نو چې هغه نه وي نو کتاب بیا نه ده چې څوک چاپ کړي. ښه دا راته ووایه خان چې مینهوالو ته به هم خپل کلام ووایي. خبرې خو وشولې مختصر وشولې کار و چې ډېرې خبرې موږ شوې وې ستاسو په ژوند باندې په اړه باندې ډېرې خبرې مو کړې وې. خو بهرحال وخت مختصر دی او یم کوتاه دی نو لازمي خبره ده وخت د کمي په وجه باندې به تاسو مینهوالو ته خپل کلام دا کړي خبر. بالکل دا یو غزل دی ښاپېری ده خو تابش کوي پیسې له. واه ښاپېری ده خو تابش کوي پیسې له د خپل جسم نمایش کوي پیسې له. ډېر دې سړي سره د فن څومره دولت دی. دې سړي سره د فن څومره دولت دی. دا سړی څومره کوشش کوي پیسې له. زما وینه د دې دور یو ماشین دی. زما وینه د دې دور زما وینه د دې دور یو ماشین دی په رګونو کې گردش کوي پیسې له. زما وینه د دې دور یو ماشین دی په رګونو کې گردش کوي پیسې له. لکه سترګې هم د مینې نه محرومه لکه سترګې هم د مینې نه محرومه لکه سترګې ګزارش کوي پیسې له. انسانان د خپل وجود نه بهر شوي. انسانان د خپل وجود نه بهر شوي. انسانان اوس پرستش کوي پیسې له. دا شاعر د دې حالاتو عکاس نه دی. دا شاعر د دې حالاتو عکاس نه دی. د شعر پیدایش کوي پیسې له. نشته نشته محبت په چا کې نشته. نشته نشته محبت په چا کې نشته. اوس مخونه زیبایش کوي پیسې له. دا پتا باندې خپل ځان خرڅوي خانه. دا پتا باندې خپل ځان خرڅوي خانه. دا دنیا هر یو روش کوي پیسې له. ښاپېری ده خو تابش کوي پیسې له. د خپل جسم نمایش کوي پیسې له. غزل دی لیونیه تا څوک نشي بچ کولی. لیونیه تا څوک نشي بچ کولی. ژوند روان دی دا څوک نشي بچ کولی. لیونیه تا څوک نشي بچ کولی. ژوند روان دی دا څوک نشي بچ کولی. دا هوا د زندګۍ نعمل بدل دی. دا هوا د زندګۍ نعمل بدل دی او هم دا هوا څوک نشي بچ کولی. چې ساه اخلي بدرنګي به دې تېرېږي. چې ساه اخلي بدرنګي به دې تېرېږي. اوس د زړه ښکلا څوک نشي بچ کولی. زه پښتون یم زما حق ته ژوندون نشته. زه پښتون یم زما حق ته ژوندون نشته. زه به مرمه ما څوک نشي بچ کولی. لا محشر نه دی چې ستا فیصله وشي. لا محشر نه دی چې ستا فیصله وشي. دلیلونه لا څوک نشي بچ کولی. چې شپه تېره شي رڼا شي ژوند ګویا شي. چې شپه تېره شي رڼا شي ژوند ګویا شي. مګر دا رڼا څوک نشي بچ کولی. ستا په سترګو کې فریب ښکاري منصفه. ستا په سترګو کې فریب ښکاري منصفه. ستا دروغ رښتیا څوک نشي بچ کولی. زندګي دې په چا داو نه کړې بې ځایه.
زندگی دې په چا دا ونکړې بې ځایه زندګي خو بیا څوک نشي بچ کولی چې بلها بلها ازار د زړونو واخلي چې بلها بلها ازار د زړونو واخلي خانه بیا دعا څوک نشي بچ کولی. خان ستاسو ډېره مننه. خپلو اخر کې دا راته ووایئ چې خپلو مینهوالو ته داسې څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو پیغام خو زه یم چې دا ژوند داسې یو عمل دی چې هر انسان له چې دا مونږ صرف په دې طریقې تیر کړو او جاري یې وساتو چې بس دا هر څه چې کوم دی ټول سیسټم د الله د طرف نه روان دی هغه هر څه کوي چې مونږ په زړه کې دا وساتو دا خبره چې بالکل الله تعالی هر څه کوي نو هر څه به کېږي ټیک ټاک به کېږي ښه سم دم به کېږي هېڅ قسمه مسایل چې کوم دي راځي به خو هغه به ستا حل کېږي خو چې مونږ دا پوخ ایمان وساتو چې بالکل هر څه خدای کوي. بېشکه څنګه چې خان خبر وکړه مینهوالو شعر راته رایاد شو خپل چې زما د دا عقیده زما ایمان دی په دې زما د دا عقیده او زما ایمان دی په دې د خدای منلو نه پس ژوند د پښتو پکار دی. مینهوالو دا و نورعلي خان صاحب چې بلا بلا ازار د زړه نه واخلي خانه بیا دعا څوک نشي بچ کولی. حقیقت خبر هم دا ده. پروګرام پورې ما یا د سات له اجازت راکړې د الله په